د ملا محمد عمر مجاهد او پاچا ظاهر خان ډوډۍ د 1998 کال وروستي وختونه وو. جنرال رحمت الله ساپی او زه امام الدین ساپی له لندن او جرمني څخه کندهار ته له طالبانو سره د لیدو لپاره ورغلي وو. زموږ لپاره د طالبانو په مېلمستون منډیګک ماڼۍ کې ځای چمتو کړی او هلته یې نسبتا ښه خواړه راته تیارول، خو بیا هم د طالبانو نظام کې غربت او مسکینت زیات وو. جنرال رحمت الله ساپی لومړی افغان جنرال و چې د پاچا ظاهر خان په وخت کې 1600 کمانډو افغان پوځیان وروزل او هغه وروسته د پاچا ظاهر خان د ګارد عمومي قماندان و. ډیر وخت یې په آرګ او آر کې دننه حرم سرای کې د پاچا ظاهر سره تیر کړی وو. امام الدین ساپی وایي جنرال رحمت الله ساپی د ښو خوړو شوقي و. موږ چې کندهار کې وو یوه ورځ هغه د ډوډۍ پر مهال راونه رسید. موږ هم خپله ډوډۍ وخوړله، خو ناوخته چې جنرال ساپی راغی هغه وویل وږی یم، اشپز ته ووایاست که ډوډۍ پاتې وي. موږ له جنرال ساپی پوښتنه وکړه چې تاسې ولې ناوخته شوئ، چیرته تللي واست؟ هغه وویل د پاچا ظاهر خان په وخت کې مې په آرګ او دربار کې ډیر وخت ډوډۍ خوړلې وه. غوښتل مې چې د طالبانو د مشر په دربار کې هم ډوډۍ وخورم ترڅو ووینم چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مجاهد ته کوم ډول خواړه تیاریږي. نو ځکه نن له خپل ځایه وتلی وم او هلته د ملا محمد عمر مجاهد د اوسېدو ځای کې منتظر وم چې د ډوډۍ وخت شو. زه هم ورغلم. ډیره عجیبه وه، بیخي مې نه شوای منلی، که بل هر چا راته ویلي وای دا مې نه منله، خو په خپلو سترګو مې هر څه ولیدل. ملا محمد عمر مجاهد او ټول مشران او کشران طالبان هم هغه لوی سالون کې ناست وو. دسترخوان په ځمکه هوار شو، چوکۍ او د ډوډۍ میزونه نه وو او په ځمکه سرې غالۍ هم نه وي، عادي فرش اچول شوی وو. لږ وروسته د ملا محمد عمر مجاهد په ګډون د هر طالب مخې ته یوه ډوډۍ کېښودل شوه. غټې غټې د شوروا کاسې راوړل شوې، ډېرې پټاټې یا کچالو او لږه غوښه په هره کاسه کې وه. زما د حربي پوهنتون له وخته له کچالو سره جوړه نه وه او نن خو ښه پاخه شوي هم نه وو، ډېر کلک وو. شړومبې هم په څو نفرو یوه کاسه د دسترخوان منځ کې کېښودل شوي. همدا د طالبانو د سیاسي، نظامي، روحاني او معنوي مشر ډوډۍ وه. له خپلو ملګرو سره یو ځای ناست او په خوند یې د شوروا په ګوله پسې غړپ شړومبې کولي. دا نو په هیڅ ډول د پاچا ظاهر د دربار له ډوډۍ سره د پرتلې وړ نه وه. حتی د پاچا د باغوانانو، خادمانو او په آر کې د ډېر ټیټ رتبه کس له ډوډۍ هم د طالبانو د مشرانو ډوډۍ ډېره کمزوري وه. امام الدین ساپی وایي د منډیګک ماڼۍ اشپز ډوډۍ راوړه او جنرال رحمت الله تر نورو ورځو هم نن ډېره وخوړله.